سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به تن اوسي. د مولوي صاحب شاکر او یو بل مولوي صاحب دی، د هغوی داسې تونده د هغه په حساب باندې کارولې ده، تونده لهجه کارولې ده. هغه یو ملګري راته دا کلیپ راولېږه، بس ما هم چې وکتو نو ما ډېر لکه مقصد وغوښتل چې په دې اړه باندې یو څو خبرې عوامو ته وکړم او چې د دوی هغه ښه پوهاوی وشي. ګورئ، روژه لکه څنګه چې مولوي صاحب شاکر وایي روژه په 3 شیانو باندې ماتیږي: خوراک او څښاک او کوروالی. دې کې خو هېڅ شک نشته دی. دا چې بل مولوي صاحب وایي چې په فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک ماتیږي، زما په اند دا غلطه خبره ده. غلطه په دې باندې ده کله چې یو شی 2 اړخه ولري، کله چې یو شی باندې د قرآن او د حدیثو نه څه نه ویل شوي او 2 اړخه ولري، نو ته ورته نشي ویلی چې په دې روژه ماتیږي. ځکه چې یوټیوب، ټیک ټاک او فیسبوک دا ښه اړخ هم لري، نو فلهذا ته نشي ویلی چې په فیسبوک روژه ماتیږي. فرض مثال زه راځم یو دیني خپرونې ګورم، یو عالم تعقیبوم د فیسبوک له لارې، نو فلهذا دا په دې دلیل نشي جوړېدی چې روژه په فیسبوک لیدلو ماتیږي. نو زه ځکه په دغې اړخ کې د عوامو ښه پوهاوی کوم او غواړم چې په دغې خبره باندې وضاحت وکړم چې د هغې مولوي صاحب خبره په 100 کې غلطه ده. پاتې شو مولوي صاحب شاکر، د ده خبره صحیح ده، ولې که چېرته هغه مولوي زه نوم نه پېژنم، که چېرته هغه دغه وضاحت کړی وی او په دې شکل خپله خبره کړې وی، نو بیا یو څه ناڅه یو دغه یې له ځان سره لرله، مقصد یو معنا یې ورکوله چې اوس وخت په فیسبوک، یوټیوب او دې کې د کفري نړۍ پوره کار کړی دی، یعنې فتنه بې حده زیاته ده. دې ته په ننوتلو ستا سترګې په فحشا، په خرابو فلمونو او عکسونو لګي، نو دا دلته په تا باندې فتنه غالبېدی شي، او چې کله په تا باندې فتنه غالب شي، کیدای شي د ستا روژه مکروه شي، خرابه شي، او داسې هم وشي که چې در باندې فتنه غالبه شي، روژه در باندې هم در ماته کړه. اما د دې خبرې سره په تمامه معنا موافق نه یم چې په یوټیوب او په فیسبوک او په ټیک ټاک روژه ماتیږي. نه د قرآن او د حدیث څخه دا معلومه ده، او نه فیسبوک خراب اړخ لري، یعنی خراب شی دی. نه، فیسبوک او ټیک ټاک او همدغه رقم دا نورې میډیا دا ښه اړخ هم لري او بد اړخ هم لري. که چېرته یو انسان ښه اړخ استعمالوي، ډېره ښه ګټه، مثبت ګټه ترې پورته کولی شي، او که بد اړخ استعمالوي نو طبیعي خبره ده. په همدې خاطر باندې زه د دغې مولوي صاحب سره نه یم موافق. ته داسې خبره په داسې شکل نشي کولی چې ګوګل او فیسبوک په لیدلو روژه ماتیږي. نور مو وخت نه نیسمه، په رب مو سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي کامیاب اوسئ. په خدای په امان.